د جنگ ور مړ نور دا ور مو بلوي دا ور کبل کی ټول افغانان در سره مخالف اوس ما په درته کړه ده راځي دا تکشنې په عمل کې خپل شپې تیروي هغه عزت چې په خپل ملک لري د بل په ملک نه لري د کافر په ملک تاسو عزت ولې ځان عزت نه ستا زوی لري نه ستا کورنۍ لري نه ته لري راځه په دې ملک کې نه موږ حساب نه در سره خو لیکن و په شرارت خلاص نه وای د سیسې بنه جوړای امن بنه خراب کړي کله امن خراب کړي بیا د عمومي مصلحت لمخ بیا به مجازات کیږي او زموږ ملک چې دی زموږ د اسلام شعار چې موږ و د خپل مخالفینو ته چې په جنگ کې را سره ولاړو سخت خوش کړي وو زخمیان کړي وو شهیدان کړي هغه ته معاف وکړو یعنې د دې اراده نه لرو چې چا انتقام واخلو ولو کې وجل یم یو او حق مو دی چې نیوای نو د بل مسلمان پاکي به کله بد اراده ولرو یا د ملت یو وګړي پاکي به څنګه د ظلم اراده ولرو دا ډېر بعید که زموږ د ملک ګاونډیان دي دا دې هیڅ احساس نه کوي چې موږ به د دې پاکي بد اراده موږ هیڅ بد اراده نه موږ اسلام د سلامتیا نوم دی سلامتیا غواړو امن غواړو صلح غواړو آرام ژوند غواړو اسلامي نظام غواړو بس دا ټول واضح شه نه د بل په اشاره باندې کار کوو نه د بل په قومنده باندې کار کوو په خپل اراده مستقل که پرېکړه را سره کوي څوک خبر را سره کوي په ډاډه زړه را سره وکړي چې موږ سره وکړه هغه خبره ده داسې نه چې موږ په بل تناو پورې تړلي یو دوی را باندې بې باوره دي چې نن به یوه خبره راته وکړي هغه تړلی تناو به بیا بل څه وایي موږ د هېڅ چا په تناو نه یو تړلی موږ مستقل یو رب جل جلاله موږ داسې مستقل وساتي خپلواک یو رب جل جلاله موږ وساتي دې ټول ملت ته مې دا خواست دی چې نور دا تفرقې خبرې پرېږدي نور دا یوه جزیه خبره مو راخیستې یو نو نارې سره شروع وي یو یې پر یوه سره ګرځي بل یې پر بل سره ګرځي افهام و تفهیم به سره وکړو رب جل جلاله عجیبه موقع راوستلې دا موقع در سره لاړه نه شي داسې په ناچیزه شي باندې درسره خراب نه شي دا نظام سره ودرېږي تفاهم سره وکړي سره کښېنئ علما یاست مجاهدین د حاکمان او بل موږ یوه خبره درته کوم چې موږ د سره حاکمان یو نه موږ خادمان یو حکم خو الله کړی دی هغه خبره خلاصه شوې ده